السلام علیکم زیم صاحبزاده او تاسو ګورئ صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل. ورلد کپ میچونه به موږ خپل په موبایل باندې په فل ایچ ډي کوالټي کې او په سلو انټرنیټ باندې څنګه ګورو، چونکې نن د ورلد کپ افتتاحي میچ ته انګلند ورسز نیوزیلند. دغه شانتي مکمل ورلد کپ میچونه به تاسو خپل په موبایل باندې په ایچ ډي کوالټي کې څنګه ګورئ. د ویډیو شروع کېدو مخکې وړي کې شانتي ریکوست په چېرې تاسو زموږ په چینل باندې وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا لازمي خپل ملګرو سره شیر کړئ. خوږو ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. دې کې تاسو کتی شئ په دې اپلیکیشن کې دی آی سی سی ورلد کپ 2023 آسټرالیا ورسز ویسټ انډیز کوم دی ښځو کرکټ میچ چې دی هغه هم جاري دی او ایشین گیم چې دی هغه هم تاسو کتی شئ. نو زموږ مین ټاپک چې دی هغه ورلد کپ دی. په دې ورلد کپ باندې به موږ کلیک کوو. نو دې کې تاسو دا کتی شئ. دې کې تاسو تقریبا شپږو چینلو باندې دغه میچونه کتی شئ. هغه تاسو په هندۍ کې هم کتی شئ. تاسو ته ښکاري انګلند ورسز نیوزیلند ان هندي دغه شانتي تاسو مختلف چینلو باندې دغه میچونه کتی شئ. نو دا اولنی تاسو ته ښکاري انګلند ورسز نیوزیلند دې باندې موږ کلیک کوو. دغه یو ایډ به راشي. دغه ایډ چې دی دا به موږ دې نه کلوز کوو. د تاسو اوس ګورئ په سلو انټرنیټ باندې بالکل فل ایچ ډي کوالټي کې تاسو میچ انجوای کولی شئ. چونکې زیات زه نشم ښیلی د ورلد کپ قانون چې دا ډېر زیات سخت دی او بیا په دې باندې کاپي رایټ کلیم راځي. ښه نو اوس په تاسو ووایئ چې دا اپلیکیشن به د موږ کوم ځای نه ډاونلوډ کوو. دا چې دی بالکل ریل اپلیکیشن دی. دې کې څه قسم څه مسئله نشته. دا د ګوګل نه تاسو نشه ډاونلوډ کولی. دا په پلی سټور کې خپل اپلیکیشن دی. دې کې څه مسئله نشته. دې په یوټیوب کې به تاسو ویډیو ګورئ په اولنی کمنټس کې به د دې لینک زه ورکړم. هلته نه دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.